دوستانو نن د ډاکټرانو په اړه زده کوو چې ډاکټران څو قسم ته وي، دوی ته په انګلیش کې څه نوم اخیستل کیږي او دوی ته په پښتو کې څه نوم اخیستل کیږي او د دوی په اړه نور ډیر معلومات هم زده کوو. ځکه چې ډیری وخت کې موږ چې کله روغتون ته ننوځو نو هلته ډول ډول ډاکټران وي، بیا موږ ته پکې پته نه لګیږي چې زه اوس کوم ډاکټر ته ورشم، ځکه هر یو ډاکټر ځان ته یو خاص نوم لري، یو ځانګړی وظیفه لري چې هداسې نه ده چې هر یو ډاکټر د هر یو شي علاج کوي. نو باید موږ ته دې په اړه لږ څه معلومات وي چې کوم ډاکټر ته زه باید ورشم. نو راځئ ګورو او زده کوو یې. نو اول ده کارډیالوجیسټ. کارډیالوجیسټ د زړه ډاکټر، هغه ډاکټر چې د زړه بیماریانو د زړه مسایلو په اړه پوهیږي او د هغه علاج کوي. دویم ده آډیالوجیسټ یعنی غږ پوه، هغه ډاکټر چې د کڼو مریضانو بیمارانو هغه چې کاڼه وي غږ نه اوري کنه، د هغو ډاکټر ته آډیالوجیسټ ویل کیږي. دریم ده ډینټسټ. ډینټسټ د غاښونو ډاکټر ته ویل کیږي. موږ تاسې د سره ډیر ښه بلد یو، ځکه چې ډینټسټ ته موږ پښتو کې هم ډینټسټ وایو، د غاښو ډاکټر ورته وایو او ډیری وخت موږ ورځو هم. څلورم ده ارتوپیډیک سرجن یا ارتوپیډیک سرجن، هغه ډاکټر چې د هډوکو او د وژو علاج کوي، یعنی د هډوکو کې څه پرابلم وي، څه مسله وي، او د غوښو کې مسلز چې وي په دغو کې څه پرابلم وي، څه مسله وي، د هغو تداوي او علاج کوي. پنځم ده پلمونالوجیسټ، د پړپوز ډاکټر یعنی د سږو ډاکټر، هغه ډاکټر چې د ساه اخیستلو غړی چې دا پړپوز چې ورته وایي لنګز، د هغو کې څه بیماری وي، څه مسله وي، هغو علاج کوي. شپږم ده نفرالوجیسټ، هغه ډاکټر چې د پښتورګو علاج کوي، یعنی د ګردو علاج کوي. اووم ده ګاینیکالوجیسټ، هغه ډاکټر چې د ښځو ځانګړي بیماریانو علاج کوي، یعنی نسایي ډاکټر. اتم ده پیډیاټریشن، د ماشومانو ډاکټر ته ویل کیږي، د ماشومانو ځانګړي بیماریانې چې د هغو علاج کوي. ریډیالوجیسټ، د اکسرو ډاکټر، هغه ډاکټر چې اکسرې اخلي، ډول ډول اکسرې دي کنه، نن سبا خو صرف یو قسم اکسره نه ده کنه، نو هغه ټولو اکسرو والا معلومات یې ده ته دی اخلي، نو هغه ته ریډیالوجیسټ ویل کیږي. لسم ده سایکیاټرسټ، هغه ډاکټر چې د مازغو بیماریانو باندې پوهیږي، ذهني بیماریانو باندې، یا په لنډه باندې موږ خلک ورته وایي د رواني ډاکټر. یولسم ده اوټولرینګالوجیسټ، هغه ډاکټر چې غوږ، پوزې او د ستوني علاج کوي او تداوی کوي. دولسم ده ای ان ټي سپیشلیسټ، ای ان ټي چې ده ای نه ایر راځي، ان نه نوز او ټي نه تھروټ، نو دا چې ده دغه هم د غوږ، پوزې او د ستوني ډاکټر ته ویل کیږي. دیارلسم ده نیورولوجیسټ، هغه ډاکټر چې په اعصابو باندې پوهیږي، عصبي ډاکټر چې د اعصابو کوم بیماریانې وي د هغو باندې پوهیږي، د مازغو او د اعصابو دواړو. څوارلسم ده ګیسټروانټرولوجیسټ، د معدې ډاکټر یا په لنډه باندې معدې ډاکټر ورته ویل کیږي، خو اصل کې دا د نظام هضم او د هغه ټولو غړو باندې مکمل پوهیږي، او د هغه کې چې کومه بې ترتیبي وي یا کومه خرابي راشي دا یې بس بیا پوهیږي او هغه تداوي کولی شي. پنځلسم ده ډرمټالوجیسټ، هغه ډاکټر چې د پوستکي بیماریانو علاج کوي، یعنی جلدي ډاکټر یا د پوستکي ډاکټر. شپاړسم ده آفتالمالوجیسټ، آفتالمالوجیسټ هغه ډاکټر چې په سترګو بیماریانو باندې پوهیږي، کامل د سترګو علاج کوي، څه مرضي بیماري چې پکې راشي. اوولسم ده انکالوجیسټ، د سرطان ډاکټر، دا هغه ډاکټر دی چې په سرطان باندې پوهیږي او د سرطاني بیماریانو
علاج کوي. اتلسم د فیملی فزیشن. دا داسې یو ډاکټر ده چې دا مطلب فامیلی ډاکټر کنه، کورنۍ ډاکټر. داسې یو ډاکټر چې دا مکمل ماشوم نه ونیسه تر سپینګیرو پورې هغه آسانه بیماریانې چې وي، هغه عادي بیماریانې چې هر وخت په کور کې موجود وي، په هغو باندې دی پوهیږي. نسم د سرجن. سرجن هغه ډاکټر ته ویل کېږي چې عملیاتونه کوي، اپریشن یې کوي. او شلم د ویټرینریان. هغه ډاکټر چې د ځناورو علاج کوي، د ځناورو د څارویو بیماریانو علاج کوي، یعنی د ځناورو یا د څارویو ډاکټر.